تا په میزان باندې غزنوي نوم ایښی، بابر دې نوم پېښی، ابدالي دې نوم پېښی. زما ملک له ابدالیانو ډک دی، زما ملک له محمودانو غټ ډک دی، زما ملک له بابریانو ډک دی. هر یو یې بم اټوم دی. بله غټه موضوع چې د هغه د دې ملک دفاع ده، لکه څنګه چې زمونږ سلفو د دې ملک دفاع کړی، له دې خاورې دفاع کړی، مونږ باندې فرض ده چې له دې خاورې دفاع وکړو. تاسې هره ورځ وینئ چې زموږ په سرحداتو څال دی. یو هغه دښمن دی چې مستقیما په موږ تیری کوي، بمباردونه کوي. یو هغه دښمن دی چې په پټه کې خپل جاسوسان او خپل نمایندګان دلته رالیږي او زموږ د نظام تضعیفوي او خرابوي. نو د دې وطن دفاع په موږ تاسو باندې فرض ده. د دې دپاره به زمونږ دغه مجاهدین چې نن په قطاعاتو کې دي، په قل اردوګانو کې دي، په سرحداتو کې دي، په امنیه کې دي، په استخباراتو کې دي، کلکه ملا به ورته تړي. دوی هغه کسان دي چې په اول خط کې ولاړ دي، موږ د دوی شاته ولاړ یو. دوی به په عصري ټکنالوژي او عصري تخنیک باندې به ځان سنبالوي. ځکه نن د دې ورځ نه ده چې په کلشنکوف کار وشي، نن په M4 باندې کار نه کیږي. نن به ته تیارې لرې، مافوق سرعت تیارې به لرې، نن به ته ډرون لرې، ته به هغه سلاح لرې چې دنیاوال له تا نه وډار شي. که نه تاسې وینئ زمونږ په ګاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاحو باندې مغروره دي، وایي چې امارت خو نو زمونږ په مخ کې هېڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاحوې لرو. خو بیا هغو ته موږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد محمود نوم ایښی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ایښی، بابر دې نوم پېښی، ابدالي دې نوم پېښی. زما ملک له ابدالیانو ډک دی، زما ملک له محمودانو غټ ډک دی، زما ملک له بابریانو ډک دی. هر یو یې بم اټوم دی. که له دې سرحد نه پنځه د محمودو، د ابدالي او د بابر زمن در ایله کړو، بیا به په بحر هند کې هم څوک نسي ټینګولی. محترم ورونو، زما مطلب له دې نه دی چې دا ملک له موږ نه نن د سرحداتو دفاع غواړي. نن د ټولې دنیا فکر مونږ ته ده چې موږ له دې سرحداتو څنګه دفاع کوو. هغه خلک ولاړو چې دا سرحد یې خرڅ کړ او اغزن سیمې پرې تېر کړ. هغه خلک ولاړو د هغو خیانت په تاریخ کې نه شته. نن د دنیا سترګې ما او تا ته دي، زما او ستا مجاهد ته دي، او لله الحمد زموږ ستاسو مجاهدین سرحدات په ښه صورت سره ساتلي دي. چې دښمن په بده سترګو ورته کتلي دي، سترګې یې پرې راویستلې. موږ د دې مجاهدینو باید قدر وکړو، موږ د دې مجاهدینو شاته باید دعا وکړو، کورنۍ سره کومک وکړو. هغه ملکونه چې نن زموږ په سرحداتو تعرض کوي، زموږ په خلکو تعرض کوي، بې ګناه خلک وژني، د هغه خلکو چې په همدغه شپږ پنځوسو ملکونو کې له ناټو سره یو ځای او په دې افتخار کوو چې موږ د ناټو غړي او له ناټو سره په کومک یو او د دوی په اصطلاح د تروریزم په جنګ کې موږ له دوی سره یو. دا په 12 بجو د شپې چې وتښتېدل شکست وکړو، همدا خلک وو. نن بیا څنګه بریتونه تاوي چې موږ به دا وکړو، نن به ها وکړو. موږ له ډېرې حوصلې کار واخیست، موږ له ډېره ترحم نه کار واخیست. دا زموږ د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی پالیسي ده چې موږ ډېر په ترحم، په شفقت او د صلح له غواړو له خپلو ګاونډیو او له خپلې منطقې له ملکونو سره مخ ته ولاړ شو. خو که څوک بیا په دې طریقه نه ځي، بیا زموږ بله لاره هم زده او موږ دوی ته بیا دا نصیحت کوو چې دوی د هغه تور زوړ تاریخ نه تکراروي چې هغه دوی تکرار کړي او پرې باندې ټوټې ټوټې سول. دا وارې که دغه زوړ تاریخ بیا تکراري، دا وارې به بیا ټوټې ټوټې کېږي، له بینده به ځي. مشکل هر څه چې د خپل ملک دی، خپل ملک دی راضي کړي، خپل خلک په مقابل کې په جنګ کې دي. کوم خلک چې د دوی په مقابل کې نن جنګېږي، که هغه په هر نامه دي، زموږ خلک نه دي، دوی خلک دي. خپلو خلکو سره کښېنه، مشکل حل کړه. چې مشکل نسي حلولی، په افغانستان باندې، په اسلامي امارت باندې د دې پړه اچول، دا په هېڅ دلیل باندې نه قبلېږي. شاوخوا منډې وهل، امریکا ته زارۍ کول، اروپا ته زارۍ کول چې افغانستان د تروریزم مرکز د افغانستان دا د افغانستان. لله الحمد افغانستان کې نن هېڅوک نشته.